بسم الله الرحمن الرحیم. ملګري لکه څرنګه تاسو ته پاته دو چې ریاست په پښتونخوا وطن بالخصوص په وزیرستان باندې یو ډلري جنگ مسلط کړی دی چې هغه په نتیجه کې دلته په روزانه بنیاد په مختلف شکلونو کې مختلف قسمه واقعات کیږي چې په هغه کې د پښتني ځوانون مشرون علما قومي مشرون ورسره د مختلف شعبې خلک هغه متاثر کیږي، هغه ته نقصان رسیږي او ورسره د پښتني اجتماعي ژوند هغه بې خونده دی، هغه که صحت دی، هغه که تعلیم دی، هغه که روزګار دی، هغه ټوټل د دغې نه متاثر دي. او دا جنګ د حد ته ورسېدو چې د پښتنې چې څومره د کنکشن د یو بل ته نزدېکات لارې وې ریاست هغه بند کړی دی، په هغه کې مختلف قسمه خنډونه واچول. نو په دا حواله سره د جنوبي وزیرستان د هر شعبې سره تعلق لرونکي خلک هغه دلته قومي مشرون دي، هغه که علما دي، هغه که سیاسي قیادت دی، هغه که تاجرون دي، که سماجي شخصیات دي، هغه که وکلا دي، هغه که ډاکټرز دي، مختلفې شعبې سره تعلق لرونکي خلک دلته کوشش کو چې دغه بدامني مخنیوی وکړو، دغه ریاستي جبر خلاف په یو پیج باندې شي. تاسو ولدل یوه جرګه وشوه په 30 تاریخ باندې، په هغه کې مختلف مجلسونه وشول د دغه ریاستي جبر خلاف. هر سړي خپل تجویز پیش کړ، خپل رایه پیش کړه. هغې په سلسله کې په 10 تاریخ باندې و بله جرګه کیږي. دغه جرګې مقصد صرف دا دی چې لکه څرنګه ریاست په دا وطن باندې اجتماعي بربودي مسلط کړې دو، دغه اجتماعي بربودي د مخنیوي دپاره کوم قومي یووالی، قومي اتحاد ضروري دی، ځکه چې دا بدامني، دا بربودي، د ریاستي جبر دا صرف د یوه فرد پر محدود نه دی، نه یوه تنظیم ته خاص دی، نه چیرې د یوه پارټۍ ته په دا کې نقصان رسیږي، بلکې عمومي ټول وزیرستان ته دلته چې میشته څوک دي په کوم شکل کې دي، هغه که احمدزی وزیر دي، هغه که دوتانی دي، که سلیمان خیل دي، ورسره که څه مسید ورنا دي، که څوک دلته وختري کو هغه ته په دغه بدامني اجتماعي بربودي کې د نقصان رسیږي. نو اجتماعي بربودي دو هر چا نسل وژنه راونه دو، دلته د خلک معاشي قتل عام راوندی. نو دغه اجتماعي بربودي خلاف قومي یووالی، قومي تړین او اجتماعیت ته ضرورت دی چې موږ ټول یو شي، دغه خلاف راپورته شي، ریاستي جبر خلاف یوه ټینګه وکړي. هغه جرګې بنیادي مقصد دا دی چې دلته موږ دا جنګ مخنیوی دا ته په یوه خوله باندې شي، په یوه پیج باندې شي، یو تکات شي، ځکه چې ریاست ته ډېره ارزونه ده چې دلته که کوم تقسیم وي بیا دا جنګي پالیسي صحیح پروموټ کولی شي. خو که کله کوم یو قومي اتحاد شوی و بیا دلته ریاست ته ډېره مشکلات چې دا جنګي پالیسي پروموټ کو. او بل امزای دغه جرګې مقصد دا دی چې موږ دلته داسې ټینګه کړي چې کله ریاست په کوم شکل کې څه هر سره کوه دا ته بیا د امزای کوم ټینګه دا وي چې د 900 بایکاټ کیږي، د یوه کلاس 4 نکار نه ونسه د دغه وطن هر کاس او د 900 بایکاټ کو. نو دا ریاست په عوام ریاست دی چې عوام کله بایکاټ زنه وکړو ریاست پوته ریاست نشو. دلته د ریاست اصل څرنګه دوستا پاته دو چې موږ د وتکو لا بار دا خبره کړې دو چې دا جنگ اجتماعي بربودي دو، دغه اجتماعي بربودي مخنیوی دا په قومي یووالي، په قومي اتفاق باندې کېږي چې دا کوم دته یو شي، په یوه پیج باندې شي، دغه جنګ خلاف په یوه خوله باندې شي. نو نن قومي مشرونه هغه چار شروع کړي دو، په 10 تاریخ جرګه غوښتي دو موږ دغه جرګه کامیابوي، په دا کې شرکت کې د وطن هر ځوان، هر مشر، هر عالم په د جرګه کې شرکت کې. دغه جرګې مقصد دا دی چې په دا جرګه کې موږ اعلان دا وایي چې دغه جنګ دلته چې په کوم شکل او په کوم نومه شری دی او په کومه جمعه کې شری دی، دغه نه موږ د بایکاټ اعلان کړي. دغه جنګ موږ برخه نه جوړیږي، په دغه جنګ کې نه موږ د طالب ملګري، نه موږ د فوجي ملګري. موږ د دوه سره تیاری چې دلته تاسو پوه شه جنګ پوه شه،
خو په دغه جنگ کې تاسو عوام ته نقصان ما رسوي عوام دغه جنگ ایندن ما جوړوي دغه جنگ د پښتو د مذهب د اسلام د هیڅ سره تعلق نشته نو میر دا ویتای چې دغه جنگ برخه میر نه جوړیږي او په متفقه تور باندې امازای کوم دا فیصله کو چې دغه جنگ برخه حساب میر نه دلته میر بار بار ویلي دي او په دا جرګه کو ویایي په دا جرګه کو دا فیصله کی چې د امن او امان ذمہور دا ریاست ته ریاست خپل ذمہور پیژاندي کچې دلته د پروپاګاندا لارې دا خبره کیږي چې د ریاست نه علاوه نور چا ذمہور جوړیږي یا څه دي هغه غلطه خبره دو میر په متفقه تور دا خبره کی او دا تر کړی دو چې دلته د امن امان د برقرار ساتل ذمہور ریاست دی او ریاست خپل په دا کې کردار ادا کوي ځکه چې دای دلته د عوام په ټکس باندې د تنخواه هم ملاویږي د داوردی ها اچولې دو دلته سپر ریاستی ریټ موجود دی یا دای موجود دی دلته امن امان ذمہور دی د امن امان قائموي منل دلته په وزیرستان کې چې په کیمه معنا په کیم شکل او په کیمه جوبا کې څه کیږي په روزانه بنیاد کیمه بدامني مختر وړل شي هغه ذمہور ریاست دی دا میر دایای په داوا سره دغه بدامني ټوله ریاست کو نو دا میر دا په داوا سره دغه بدامني ټوله ریاست جوړوي ریاستي ادارې په سرپرستی کې کیږي هر شکل کې کیږي که په کیمه جمعه کې کیږي دلته میر دغه ټوله واقعات د ټوله د بدامني جوړولې دلته میر دغه ذمہور ریاست ګڼي نو دلته په مختلف شکلونه کې ریاستي ادارې پروپاګاندا شروع کړې دي زه خپل قوم ته دا یایم چې اول په چارو چې موږ سوشل سټرکچر جوړ کی معاشرتي ډانچا کوکلا د په معاشرتي ډانچا کې مهم کردار دا اول د ریاست وی بیا د پیرنټس وی والدین او سره د ټیچر حضرات وی د علما هم وی خو موږ دلته وکتل چې په دا کې ریاست خو کلم کله د پښتنې معاشي قتل او د پښتنې نسل وژنه کوي خو بیا هم د موږ خپل خلکو په دا کې ناکام دي چې هغه د معاشري صحیح اصلاح نه کو د منبر نه پرنګ اصلاح نه کیږي او پیرنټس پرنګ خپل بچي پر خوري نه کو یا په تعلیمي ادارې کې په رنګ اصلاح او تربیت نه وي پکې څه فقدان شته نو دا ضروری دو چې سوشل سټرکچر قائم شي په ټولنه مهم سوشل سټرکچر معاشرتي ډانچا ولته قایمي چار سره په ظلم کې امن روالي بیا سوشل سټرکچر قائم دی دومره خبره دلته میډیا غلطه غیر ضروري استعماليږي ریاست څو سورسیون کښنولې دي په میډیا باندې په مختلف شکلونه دغه وطن د بربودي پروپاګاندا کو او یو واقعیا واړی کې واقعیا شوی دی دا دومره لوی غټوي چې ترڅو یو خوف قایم شي چې خوف قایم شي ریاست دلته جنگي پالیسي یا هم پروموټ کولای شي نو دا ځنه دلته داسې کسون هشته صحافت په شکل کې چې نوم زونته صحافي ای د ریاستي پالیسي تحت دا یو پروپاګاندا دومره زیاته وچلاوي او ډېر مفصل یې پیش کو ډېر په داسې الفاظ کې پیش کو چې هغه سره ډایرکټ خوف قایم شي نو په علاقه کې د جنگي پالیسي پروموټ کوي ورسره د وطن څخه ځوانون هدي چې هغه غلط شوي دي په ډېر کامې په باندې په اوس کې سورس تباکو سورس ځای جوړ کړی دي او دلته د ریاست جنگي پالیسي پروموټ کوي په غلط طریقې سره نو زه خپل ځوانون ته او دا د کوم مختلف قسمه په مختلف شکل کې چې کوم خلک دا کو هغه ته موږ ډېر په صدا الفاظ سره چې دغه معنی شي دا د وطن خیانت نه ودرجه لوس ومنځي ورسره په چار دو چې درمه خبره میش دلته قومي تاړین وکي کوم په یو پیج باندې شي لکه څنګه اجتماعي بربودي دو د دغه ټول خلک نقصان پکې راوندي دغه بربودي انفرادي په چا پر خاص نه دو چې د په فرد پر خاص وي په تنظیم پر خاص وي یا هغه ته نقصان ورسوي بلکې ټول قوم ته نقصان رسوي نو په چاړه شو قوم یو شي دغه جرګې مقصد صرف دا دی چې کوم دغه جنگ خلاف په واخله باندې شي په و پیج شي او دغه جنگ د مخنیوي د پورا دغه وټینګ او کو چې ریاست نه په هر حال کې چې کله مشته په کوم شکل کې نقصان رسیږي دا کوم دغه ریاست نه سوشل بایکاټ کوي